کتب علیکم القتال فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قتال کتبه د اخبار ماضی د پار راځي مخکې په تاسو باندې فرض شوی دی هغه آیاتونه مخکې تیر شوي دي وهو او دا قتال چې دی کرہ لکم دا به بد لګیږي په تاسو باندې وعسا او قریب دا ان تکرهو دا چې بد ګڼئ تاسو شیئا یو شی وهو خیر لکم دا به بهتر وي ستاسو د پاره وعسا او قریب دا خبران تحبو دا چې محبت بساتی تاسو شیئا د یو شي سره وهو شر لکم دا به بد وي ستاسو د پاره والله دا الله چې دی یعلم پوهیږي وانتم او تاسو لا تعلمون نه پوهیږئ په دې آیت کریمه کې لفظ د کرهم راغی کرهم ویلې شي چې په طبیعت باندې سړي باندې ښه نه لګي نو دلته دا اشکال مفسرینو لیکلی چې دا خو صحابه او صحابه خو اولنی او ابتدایي ملګري د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اخو ډیر نیکان خلکو هغوی خو به د الله د نبی هر یو حکم په سر او سترګو قبلاوه دا کرهن لفظ ولی ویلی چې دا به تاسو باندې ښه نه لګي بلکې بد به لګیږي نو دې باره کې علما مفسرین دوه جواب کوي یو جواب دا دی چې کرهن مراد هغه طبعي بوج دی هذا شی طبعي وي لکه اوس په یخنۍ کې بار تل او دس کول ګران کار دی ستا طبیعت دا ښه نه مني لیکن اجر ته چې وګورې بیا دا آسان کار دی نو دا هغه طبعي بوجو چې جهاد ته تلل دي خپل اهل او عیال پرېښودل دي بیا پکې خپل مال خرج کول دي خپل ځان مرګ ته سپارل دي خپل ځان زخمی کېدو ته سپارل دي دا طبیعي غوندې سړي باندې ښه نه لګېږي لیکن د دې اجرونه او د دې فایدې ډېرې دي نو دغې وجې نه دا بیا ښه دی یا دویم جواب بعضې مفسرینو دا کړی چې تاسو باندې دا بد لګېده مخکې د فرضیت د قتال نه چې قتال فرض شوی نو یو بل کس لره قتلول یا خپل ځان قتل ته سپارله خپل کور او اهل او خپل کاروبار او جیداد او خپل وطن او ارڅه پرېښودله او جهاد ته پارتل دا خو ګران کار و مخکې لیکن چې کله فرض شو نو بیا بد نو د فرضیت د قتال نه دا خبره تاسو بده ګڼله نو د هغې جواب وشو دویمه خبره دا دلته الله رب العالمین فرمایي وعسا دا عسا د شاید په معنا راځي یو قسم تمنا ده په دې کې او دا خو د الله سره نه ښایي ځکه چې الله کوم کار کوي خو په یقین سره کوي الله چې کوم کار خبر ورکوي په یقین سره ورکوي نو ابن کثیر د دې ترجمه لیکي چې عسا عند الله واجبون چې کله عسا په صفت د الله کې راشي په معنا د واجب دي واجب نه مراد دی چې هغه کار یقیني دی دا مخکینی خبرم یقینی و او دا رستو چې داستو پاره بهتره دا خبرم یقینی ده چې کله په صفت د بندگانو کې راشي او بنده خو د خپل مستقبل په خیر او شر په نفع او نقصان باندې نه پوهیږي نو هغه د پاره شاید او تمنا معنا پکې کېدی شي او دویمه خبره په دې کې دا د عسا د افعال ناقصونه دي دا خپل اسم مرفوع غواړي او خبره منصوب غواړي لیکن قاعده په دې کې دا ده چې کله دینا رستو ان یا ان راشي بیا دا تامه وي دا بیا قشان عمل نه کوي